د خاون حق چې تلی وی به راوړی د بیبي سره یې ښه سلوک څومره ول وله دا تلې ته مخامخ. الله اکبر. د چا د بیبي سره 20 کاله تیر شوي او د چا 13 د چا سره 50 تیر. د ټولو نه زیات ژوند د سړي د ښځې سره تیریږي ښه. نو چې تا سره 20 کاله تیر کړي وایي چې راوتلی وله د 20 کالو دا تعلق وله راوتلی وایي چې ربا 20 کاله کې ما سره یوه خوږه خبره نه ده کړې او دا زما خاون. او به یې وینئ ښه ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي ښه ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته یا ډېر شي مولیان به پکې هم خویدلي ښه دې کې به ټول خویدلي پراته وي ښه. داسې په بار هر سړی ښه سړی دی. دا ښه سړیتوب نه دی. ښه سړیتوب دا دی چې ته ډومبې د خپلې بیبي سره ښه شي هله په بار به ښه کېږي ښه. یو صحابي راغی نبی علیه السلام نه تپوس کوي وایي زما غلام دی نو دا غلام زما نافرمانی وکړي نو زه وله سزا ورکمه. څه سزا ورکم؟ مثال سپېړه ورکمه بدې ردې ورته ووامه نو دې نه به ما نه الله تپوس کوي. دا خبره په غور اورئ ښه. غلام مې دی نافرمانی مې وکړي زه سزا ورکمه د دې به الله تپوس کوي. نبی علیه السلام ورته وی د غلام دا نافرمانی به دې م الله وتلي چې د څومره نافرمانی کړې ده او بیا به ستا دا سزا م وتلي. نو که سزا دې پې ډېره وختله نو ستا نه به بدله اخیستلي او که د هغه نافرمانی ډېره وه او ستا سزا کمه وه نو بیا به د دې غلام نه تاله انتقام دا قار به دې الله تلي ښه. دا غلام چې نافرمانی وکړې ته ورته دا قار وکړې دا کنزل به دې الله تلي ښه. نو څه دې خیال دی چې تا بیبي وخلي دا بعضې ظالمان خو یې داسې ووایي چې د مخ ګونه وله بدل کړي. دا د بیبي حق دی چې په مخ به یې نه وخې ښه. که د والو ضرورت راغې خو په مخ به یې نه وخې او دا یاد ساته چې بیبي دې ووخله او وینه وټکېدله یا اډوکې کریک شو د دې وخلو اجازت په شریعت کې نشته ښه چې د کوم والو اجازت شته هغه هم دا نه دي ګورئ ښه. نو څه دې خیال دی چې وایي تلي درله چې بیبي له لاس مات کړی یوه غټه تله الله ولګوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه داسې تله به ولګي چې ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي. وایي به وتلی وله بیبي له لاس مات کړی و سترګه وله توره کړې وه ښه جرم یې څه دا جرم یې مخامخ وتلی جرم یې دا و چې پنګولي کې تېنه مالګه سیوا شوې وه ښه پنګولي کې مالګه په سالن کې سیوا شوله جرم یې دا و او سزا یې دا وه ښه. دا بې خولې بې زبانه چې دي د دې به الله یو ورځ تپوس کوي ښه. د دې ذموار را نه شو ګورئ ښه. مونږ خو هر سړی خپله پاپې اوچتو تا نه بخمه ښځې ته وایي تا نه بخم چې ما نه یې بخلې رب دې نه بخي او دا ټیک ده خو چې دا دې نه بخي تا به رب وبخي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېږي په جړا شوله علي رضی الله تعالی عنه ته وایي ما معاف خو علي رضی الله تعالی عنه ته په جړا شوې ته ما معاف تا چېرته بیبي ته ویلي چې ما معاف کړه هغه تا ته د ورځې 10 پیرې وي ما ګورې معاف کړه ما به بیا رب نه بخي تا ورته ویلي چې ما معاف کړه ما به رب نه بخي ما معاف کړه نه. حدیث قدسی دی ښه رب العالمین وایي ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. دا نکاح شوې ده ښه نکاح نه شوي ته ښځې ته په بره وګوره ته سترګې به درنه خلک وباسي ښه. دا نکاح وشي یو مزدوره ترې جوړه شي نو ښه پیزار پالش کوي او کپړې سري کوي او د کور چوکیداري کوي وی چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وایي د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپل عالم الله نو بس که دا سمیم وي چې الله له حساب ورکولی شي. دا بې زبانه خلق دی. اول ښه سړیتوب د مور نه شروع کوه او د خپلې بیبي نه شروع کوه ښه. مور ته د مور په نظر ګوره او بیبي ته د بیبي په نظر ګوره. بیبي د بیبي په نظر ساته او مور د مور په نظر ساته. به هر صورت د صحابه کرامو تاریخ ټیم په ټیم ګورئ دې کې ډېرې فایدې صحابو مونږ ته ډېر ښکلی ژوند پرېښی دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. او بشیر جان صاحب راغلی دی دا د ده به زمونږ سره یوه مینه ځکه چې